علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورو پوښتنه کړې ده چې یاره ښځې دپاره سپین لباس اچول شرعي حکم څه لري؟ جناب عالي که چېرته یې بناوټ او ډول ډال او د جوړېدو چې هغه کومه طریقه ده هغه د سړو په شانتې نه وي، یعنې سړو سره به مشابهت نه وي. د سړو خپلې جامې وي، د جامو خپل وضاقت او اندازې وي، صحیح دی، او خپل کټینګ ترتیبي وي. که چېرته په دې ترتیب نه وي چې د سړي په شکل سړی جامې جوړې کړي، نور سپین، سور، برګ، خړ، شین، زیړ، بس چې کوم رنګ پکې وي بیا په دې کې هیڅ مسله نشته، هر یو رنګ پکې جوړوی شي. صحیح دی. دا مسله باقاعده طور سره فتاوی شامی ذکر کړې ده، جلد شپږم صفحه ده 358 ایچ ام سعید مکتبه ده، کتاب الحذر والاباحه ده، فصل فی اللبس. صحیح دی. دی وایي خجی وکره لبس، دا خو د سړو دپاره. دی بیا وایي انه لا یکره للنساء ولا بأس بسائر الالوان، د ښځو دپاره هېڅ باک نشته دی په تمامو رنګونو کې چې څونه رنګونه دي هغه دا بالکل اچولی شي. دغه رنګې دا مسله فتاوا حقاني ډېره مزیداره ذکر کړې، ښکلې، دویم جلد دی او 408 نمبر صفحه ده، او باب اللباس د لباس کې احکام، هغې کې لیکلي عورتو کې د سفید کپڑے پهننے کا حکم دی. وی خیر دی، هېڅ خبره نشته وی په شریعت کې د ښځو دپاره څه خاص رنګ نشته دی چې دغه رنګ کپړې به اچي او دا به نه اچي، څه پابندي ورباندې نشته. البته دی چې سړو سره به مشابهت پکې نه وي. السلام علیکم ورحمت الله تعالی